پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. په پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون کې د پښتو لیک لوست او املا په هکله دوه ورځنی اهم سیمینار شروع دی. د لومړي نشست مشري د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر محمد ادریس وکړه. د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر د دې سیمینار کوربه دی. په پریزیډیم کې پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم، پروفیسر ډاکټر سلما شاهین، پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام او ډاکټر عمر عثمان ناسته وکړه. د نظامت چارې ډاکټر شیرزمان سیماب ترسره کړې. دې وخت کې موږ سره دلته پروفیسر ډاکټر ظفرالله بخشالي موجود دی، څوک چې په عبدالعلي خان یونیورسټي مردان کې ذمهواري ترسره کوي او د پښتو شعر او ادب او څېړنې لپاره د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. دې نه راځئ چې په دې هکله لږ معلومات واخلو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه خادم صاحب، ستاسو د ټي وي او ستاسو د ټي وي د شیشې چې زموږ څونه لیکوالان او شاعران موږ ویني هغوی ټولو ته سلامونه. دا پرونه چې دلته کوم سیمینار شروع نو د دې ټول څو نشستونو او دا څه ګټې وټې لري ستاسو په خیال باندې؟ ډیره زیاته مننه. یقینا تاسو ولیدل چې د پښتو لیک لوست پراختیا او املایي ستونزې دغه دوه ورځنۍ مرکه چې موږ نن وشوه په دې کې که موږ ووایو د دې ارزښت د دې خبرې نه مواضحه کیږي چې په دې صوبه کې د پښتو چې څومره څانګې دي، بالخصوص ملاکنډ یونیورسټي، عبدالولي خان یونیورسټي، باچا خان یونیورسټي، اسلامیه کالج او پېښور یونیورسټي، په ذات خود پښتو اکیډمي، د دې استادان، د دې مشران او د دې زده کوونکي چې کوم دی په دې غونډه کې خصوصي رابللی شوي وو چې د پښتو املا سره سره چې دې کې کومې ستونزې دي، کوم د دې لپاره کوم حل لارې دي، په دې دوه ورځنۍ مرکه کې موږ تر اوسه پورې چې کوم دی نو دې څلور علمي غونډې وشوې، څلور نشستونه وشو. په دغه څلورو نشستونو کې 14 مقالې چې کوم دی نو هغه واورولې شي. د دې اول لومړی نشست صدارت چې کوم دی د پوهنتون وایس چانسلر صاحب پخپله وکړو، په هغې کې چې کوم دی زموږ شاعران ادیبان ورسره ناست وو. او اوس اخري غونډه چې ده هغه چې موږ ول شپږمه غونډه وایو، هغې کې به نن پرېکړې کېږي په ځینو تورو باندې چې هغې باندې ټول زموږ پښتو لیکوالان او شاعران چې دي هغه متفق دي. نو هغه د دې سیمینار به اوس پرېکړه لیک جاري کېږي او په دغه پرېکړه لیک کې به موږ په دې نتیجه رسو چې په املا کې چې کوم دی زموږ یووالی راشي، که په بره پښتونخوا او په کوزه پښتونخوا کې یو څه د تورو ستونزه شته چې په هغې باندې چې کوم دی نو زموږ لکه په یګانو کې خاص کر او په ګاپ او په ګاپ کې زموږ مسله شته، خو هغه یې تر باړهګلۍ د املا د فیصلو پر مخ هغې ته اجازت ورکړی شوی دی. خو موږ دلته کوشش کوو چې په پاکستان کې بیا بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې چې زموږ کومه د پرنټ میډیا دا کومه الکترونیک میډیا دا کومې رسالې چاپ کېږي یا کوم د ځایي شاعران لیکوالان کتابونه چاپ کړي چې کم از کم د هغې په املا کې چې کوم دی یو وحدت راشي. ډېره مننه ډاکټر صاحب.